په پیل کې غواړو ستاسو له سیاسي شالید یا سیاسي تجربې نه پیل کړو. اورېدونکو او لیدونکو ته څه وایي؟ څومره سیاسي بیکګراوند لرئ او له دې سیاسي تجربې څومره خوښ یې او څه لاسته راوړنې لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ډېره زیاته مننه په دې خاطر چې زما دفتر ته راغلی او زما څخه مو دا مصاحبه واخیسته. او په دویم قدم کې باید ووایم زه 44 کلن یم او سیاسي بیکګراوند یعنې دا چې زه په فعال ډول په سیاست کې پاتې شوی یم داسې یو بیکګراوند نه لرم. زه د افغانستان کې زیږېدلی یم، په افغانستان کې مې مکتب لوستی، دلته مې فاکولته لوستی، په ټولو داخلي جنګونو کې همدلته پاتې شوی یم، مګر هېڅکله په سیاست کې مې فعال رول نه دی لوبولی. یعنې زما سیاسي تاریخچه د یو مظلوم سړي په توګه د یو هغه سړي په توګه زه د سیاستوالو د څپېړ لاندې واقع شوی یم. فقط همدا زما سیاسي تجربه ده. د هغې سیاسي حاکم په توګه یا مدیر په توګه چې هغه په خلکو حکومت کړی زه تر اوسه نه یم پاتې شوی. زما فقط 19 میاشتې کېږي چې زه سیاست ته راغلی یم. فکر نه کوئ چې افغانستان کې ولسمشر کېدل ډېرې سیاسي تجربې ته اړتیا لري؟ ښه، زه یم په افغانستان کې ولسمشر کېدل تر تجربې زیات انګیزې ته ضرورت لري، د وطن سره مینې ته ضرورت لري، د خلکو په ژبه پوهېدو ته ضرورت لري، د خلکو له مشکلاتو څخه د یو واقعي درک ته ضرورت لري. سیاسي تجربه خو په افغانستان کې هېڅوک هم نه لري. تاسې دا زموږ سیاسیون وګورئ، دا یو هم تجربه نه لري. دوی راغلي دا ټولې زده کړې د افغانستان په خلکو کړي دي، دا تجربیات یې د افغانستان په خلکو کړي دي. دا یو هم په خارج کې کوم وزیر یا رئیس جمهور یا کوم لوړپوړی چارواکی نه دی پاتې شوی. نو زه په افغانستان کې په دغې سیاسي تجاربو ډېر باور نه لرم. دا سیاسي تجارب ډېر د رشوت، فساد او د نورو بې ځایه کارونو پورې اړه لري او زه خوشحاله یم چې دا تجربه نه لرم. له کومې سیاسي ډلې سره تړاو لرئ؟ نه، متاسفانه زه تر اوسه پورې د هېڅ سیاسي ډلې غړی نه یم پاتې شوی. په هېڅ سیاسي جریان کې مې غړیتوب نه دی لرلی او په هېڅ سیاسي معاملاتو کې هم داخل نه یم پاتې شوی. پانګه مو څومره ده؟ ټول افغانستان کې ده او کومو بهر هم پانګونه کړې؟ زه داخل د افغانستان کې او بهر کې په دواړو ځایونو کې پانګونه لرم، شرکتونه لرم او کاروبار لرم. او د پانګې کچه مو معلومه ده؟ ښه، د پانګې کچه نو هغه زیات داسې خصوصي موضوع ده، نه یې غواړم چې افشا یې کړم. ثبت کړې مو ده؟ او په انتخاباتو په کمیسیون کې مې ثبت کړې ده او دومره پانګه ده چې زه وکولی شم تر 15 کالو په هغې باندې په افغانستان کې سیاسي مبارزه وکړم. بلې، او د وطن مور شعار ته که راسو، دا مو همدې ولسمشریزو ټاکنو لپاره دا شعار و او که مخکې مو هم په دې نوم باندې څه فعالیت درلود یا مو ذهن کې کوم فعالیت و؟ نه، دغه شعار د انتخاباتو په وخت کې زما ذهن ته نه دی راغلی. زه چې کله په 4م صنف د مکتب کې وم نو دغه کلمه زما ذهن ته راغلې وه، د مور وطن یا مادر وطن. دغه هغه داستانونه وو چې ما په مکتب کې لوستي وو او د وطن سره مینه، د مور سره مینه، دغه کلمه د هغه وخت نه زما په ذهن کې نقش شوې وه. او اوس چې کله انتخابات ته راغلم نو د انتخاباتي ټکټونو لپاره مختلف نومونه وو او ما غوره وګڼله چې زه په خپل نوم ټکټ باندې دغه نوم کېدم. بلې، اوس که ستاسو د کمپاین د دورې ځینو خبرو ته راشو، ویلي مو دي چې د ښوونکي معاش په 80,000 افغانۍ کوئ. بلکل. اوسنۍ بودیجې ته په کتو ځکه ډېره بودیجه غواړي، دا به څنګه برابروئ؟ بلکل. افغانستان اوس هم په کافي اندازه بودیجه لري، یعنې افغانستان د بودیجې د مشکل سره مخ نه دی، مګر د بودیجې د مدیریت سره مخ دی. زموږ بودیجه په غلطو چارو کې مصرفیږي، زموږ بودیجه اکثره په تشریفاتي چارو کې مصرفیږي، په بې ځایه مشاورینو باندې، په ضد مرمي موټرو باندې، په تشریفاتي سفرونو او محافلو باندې مصرفیږي، د حکومت په لوکسو او مجللو ودانیو باندې مصرفیږي. دغه بودیجه په حقیقي ډول زموږ د خلکو په ژوند باندې یا په هغه چارو باندې چې زموږ د خلکو ژوند بدل کړي په هغې نه مصرفیږي. دا خو عادي بودیجه ده. پراختیایي بودیجه تقریبا 50% لا زیاته په بهرنیو مرستو ولاړه ده. او دغه چې موږ په بهرنیو مرستو ولاړو سو، دغه زموږ د ناکامۍ یو ستر علت دی. تر څو پورې چې موږ ته د خارج نه تیارې پیسې راځي موږ به هیڅکله هم خپل لستوڼي رابړ نه وو او هیڅکله به کار ونه کړو، بلکې موږ به ورځ تر بلې تیارخور ملت او مفتخور ملت ته مخته شو. زه غواړم دغې وضعیت ته تغییر ورکړم. افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه باندې یو غریب هیواد نه دی. موږ هغه هیواد نه اوسو چې موږ د نورو لاس ته کینو او بهرنیو مرستو ته کینو. موږ کافي او وافرې منابع لرو په داخل د هیواد کې چې باید هغه په کار واچو او په خپلو خپو ودرېږو. موږ په کافي اندازه معدن لرو، په کافي اندازه پاکې اوبه لرو، په کافي اندازه زراعتي ځمکې لرو، ډېر خوارېکښ خلک لرو، ډېر کم مصرفه خلک لرو، ډېره کافي بشري نیرو لرو.
نو دغه ټول هغه عوامل دي چې زموږ اقتصاد ته رڼایي ورکوي او دا موږ ته ښیي چې موږ په خپلو خپو درېدلی شو. خو که چېرته موږ عزم وکړو، اراده وکړو او تر ټولو مهمه ده چې موږ د خلکو په راس کې د حکومت کې موږ داسې یو رهبر ولرو چې هغه د دې وطن سره د زړه له خلاصه مینه ولري، هغه په دې وطن کې زیږېدلی، ستر شوی، د دې وطن د مشکلاتو نه خبري، د دې خلکو په ژبه پوه شي. نو که موږ دغسې یو تغییرات په وطن کې راوړو، دا د انتظار څخه لرې خبره نه ده یا د امکان څخه لرې خبره نه ده چې افغانستان دې په خپل مټ بسیا شي. دې سره هممهاله ښاغلی جلیلي د بیکارۍ د کچې خبره یادېږي. د افغانستان نیمایي وګړي هغه کسان چې د کار وړتیا لري بیکاره دي. بیا د کار موضوع څنګه کې چې تاسو تورم تشکیلاتي کموئ، هلته بیا د بیکارۍ کچه فکر نه کوئ بیرته لوړېږي؟ او دا خو یعنې یو برنامه غواړي. موږ نشو کولی د افغانستان ټول خلک راوړو د حکومت په چوکیو کېنو یا ټول خلک راوړو هغوی په دولتي مامورینو بدل کړو. موږ باید وګورو چې دغه دولتي اداره څه کوي، یعنې دغې ماشین ته څو کسان پکار دي. یو ځای کې چې یو کس پکار وي چې هغه ماشین وچلوي، نو ولې هغې کې موږ 10 نفره کېنو؟ دغه اضافي نفر په حقیقت کې موږ د کاره وباسو. موږ د خپله بشري نیرو صحیح منجمنټ او اداره کوو نه. نو زه غواړم چې زه د افغانستان بشري نیرو په صحیح توګه په کار واچوم. ډېره زیاته برخه خلک باید په زراعت کې په کار وګمارل شي، په معادنو کې په کار وګمارل شي. زه ډېر زیات داسې ملي تاسیسات او تصدیانې لرم چې هغه د کلونو راهیسې بې ځایه او بېکاره پراته دي. هغه باید بیرته فعاله شي، هغه باید فعالیت وکړي او په هغې کې ډېرې یو وسیع ګمارنه رامنځته کېږي. یعنې زه حاضر یم چې په اول کال د حکومت کې زه 1 میلیون کارونه رامنځته کړم او هغه نور که چېرته یو سړی وکولی شي چې په بازار کې د میاشتې مثلا 1.5 200 یا 300 ډالره وګټي، هغه به هېڅکله یو دولتي وظیفې ته زړه ښه نه کړي. دلته زه غواړم چې د خلکو ترمنځ یو آزاد رقابت رامنځته کړم. ضرور نه ده چې موږ هر څومره بیکاره خلک چې هغه راوړو فقط په وزارتونو باندې ورننه باسو. ستاسو د کمپاین په یو برخه کې ویل شوي چې که تاسو چېرته ولسمشر سئ، هر هغه څوک چې خپله میرمن په څپېړه وهي هغه به په عام محضر کې محکمه کوئ. دا انګیزه څنګه درته پیدا شوې؟ یعنې فکر کوئ تاوتریخوالی دې حتی په ټولنه کې بنسټیز شوی؟ زه خو یم کاش کې داسې یو وخت راشي چې موږ په یو څپېړه باندې چې یو څوک خپله میرمن په څپېړه وهي هغه هم محکمه کړو. دا به نو زما ډېره غټه هیله وي. لیکن اوسه پورې موږ تاسو ګورو چې د څپېړې نه پورته خشونت کېږي یا نارواوې کېږي د سیاسرو سره، د میرمنو سره. خلک د خپلو میرمنو نه پوزې غوڅوي، خلک د خپلو میرمنو نه غوږونه غوڅوي، خپلې میرمنې ډېر زیات بېرحمانه ډول سره شکنجه کوي. تاسې ولیدې د فرخندې په نامه یو میرمن وه چې هغه باندې خلکو حمله وکړه. یعنې هیڅ نه وه انساني وجدان د دغسې جرایمو په مقابل کې چوپ نشي پاتې کېدی. او که موږ خلک په علني توګه محکمه نه کړو، هغوی مجازات نه کړو، څوک بیا د دغې اعمالو څخه یعنې ډار نه کوي، ډېر په جرأت سره ځي نورو ښځو باندې تاوتریخوالی کوي، په هغوی باندې حمله کوي. نو زما یو هدف به دی چې زه به په راتلونکي حکومت کې د ټولو جرایمو په وړاندې علی الخصوص د ښځو په وړاندې کوم جرایم چې دي هغه ته به زه علني جزا ورکوم. د ښځو اړوند یا د حقونو یادونه چې کېږي، د دوی تعلیم په سر کې دی. د دوی د تعلیم په اړه پروګرام څه دی؟ پوهنتونونو ته، ښوونځیو ته اوس زموږ تقریبا 3 میلیونه شاوخوا خو زده کوونکي له درسه بې برخې دي چې په دې کې 15 سلنه نجونې دي، خصوصا په لرو ناامنه ولایتونو کې. د دغو نجونو جذب لپاره معارف ته هم څه برنامه لرئ؟ ډېرې دقیقه برنامه لرم. زه نه غواړم چې په هیڅ انسان باندې د تعلیم او تربیې په حصه کې محدودیت ولګوم. لکه څنګه چې پیغمبر صاحب وایي چې تاسې د زانګو نه تر ګوره پورې علم او دانش زده کوئ. زه به هر افغان ته، هغه که نر که ښځی، زه به دا زمینه مساعده کړم چې هغه درس و تعلیم وکړي. حتی زه به ډېره زیاته توجه د بېسوادۍ په کورسونو باندې واچوم چې هغه خلک چې د هغوی عمر پورته تللی مګر بېسواده پاتې دي، هغوی هم د دې نعمت څخه برخورداره شي. زه به په مدارسو باندې، زه به په مکاتبو باندې، په پوهنتونونو باندې خپل اعظمي توجه مبذولوم. د اورېدونکو سره دا پوښتنه ده له لیدونکو سره، تاسو د ټاکنو کمیسیون په یوه غونډه کې ملي سرود ته نوی ولاړ شوي، په ملي سرود باندې کوم ملاحظه لرئ؟ او وروره، زه په ملي سرود باندې ډېرې زیاتې ملاحظې لرم. یوه ملاحظه نه بلکې څو ملاحظې لرم. تر ټولو مهمه ملاحظه چې زه په ملي سرود لرم هغه دا ده چې په دې ملي سرود کې قرآن کریم د موسیقي سره یو ځای کړل شوی دی. موږ تر مخکې له دې چې افغانان اوسو، موږ یوازې د الله اکبر لفظ پکې ده. الله اکبر د قرآن شریف ټکي دي. او تاسې پوهېږئ چېرته چې قرآن لوستل کېږي که هغه یو ټکی، که هغه یو پوره سپاره وي، نو په هغې ځای کې څوک موسیقي نه غږوي. دا یو عام رواج دی په افغانستان کې او دا یو مصنوعه اخلاق دی چې چېرته تلاوت کېږي نو خلک آرام کینی هغه اوري.
دویم ملاحظه مې چې لرله هغه پکې د قومونو نومونه و چې دوی په ملي سرود کې د ټولو قومونو نومونه داخل کړي دي. زه هم تاسې وګورئ زموږ واړه بچیان چې کله مکتب ته ځي د صنف په مخ کې اول دوی قطار درول کېږي، دوی ته ملي سرود غږول کېږي که نه. ځینې قومونه پکې شته یوازې 14 قومونه پکې یعنې هغه ټول قومونه هم پکې نشته. یو خو دا مشکل دی. دویم دا دی چې دغه څه چې پکې شته ولې باید پکې وي. یعنې موږ باید کله چې دا خپل دا غټان خو پرېږده دوی سره خو اوس قومي ذهنیت شته نو موږ به کوشش کوو چې دا د دوی د ذهن نه د منځه ویسو. مګر دا کوم نوي نسلونه چې راپورته کېږي د مکتب نه، یعنې موږ د دوی په مغزو کې ولې دا د قومیت موضوع پیچکاري کوو. او تاسو که رئیس جمهور کېږئ ملي سرود به بدلوئ؟ او حتما اوس خو زه دا ملي سرود منم. زه د ملي سرود ته پوره احترام لرم ځکه چې دا اوس قانوني لحاظ باندې زموږ رسمي ملي سرود دی، ټولو خلکو منلی نو زه یې منم. مګر که زه ریاست جمهوري ته ورسېږم زه به حتما د یو قانوني طریقې نه چې هغه د اساسي قانون لویه جرګه ده زه به دا ملي سرود د ټولو خلکو نظر ته ږدم، د افغانستان د ټولو خلکو نظر به پکې اخلم او پس د هغې نه به یې بدلوم. ښاغلی جلیلي، تاسو داسې وخت کې ټاکنیزې سیالۍ ته راغلي یئ چې افغانستان کې څو عمده ستونزې ناامنۍ، اداري فساد، کمزوري حکومت ولۍ او جګړه. غواړم هرې برخې ته ستاسو لنډه تګلاره ولرم. لومړی دا چې سوله یو اولویت دی. تاسو داسې وخت کې راغلی چې هیلې زیاتې وې دفعتاً امریکا هم سولې خبرې لغوه کړې، افغان حکومت هم ویل چې د سولې هر ډول هڅې درولې دي. تاسو به سوله څنګه کوئ؟ له همدو اوسنیو هڅو نه به بیا پیلوئ او که نه له سره ورته نوی بنسټ کېدی؟ که تاسې زما انتخاباتي منشور وګورئ یا تاسې زما بیانیې وګورئ نو ما همیشه دغه سوله د خپلو ټولو کارونو په سر کې راوړې ده. په یو ملک کې چې هلته سوله نه وي هلته تجارت نشي کېدی، هلته ژوند نشي کېدی، هلته تعلیم نشي کېدی، هلته یعنې نظام جوړونه دا هغسې تشې خبرې دي چې خلک کوي. د ټولو نه مهمه خبره سوله ده. یو ملک کې چې سوله نه وي د هغې نه سرمایه فرار کوي، د هغې نه خلک فرار کوي، د هغې نه داخلي او خارجي. نو اوسني حکومت هم ډېرې هڅې وکړې ښاغلی جلیلي، حتی د سولې شورا یې تقریبا ورته رامنځته کړه، نور ادارې ورته رامنځته کړې، پلاوی یې وټاکه، خبرې هم دې حد ته ورسېدې چې تړون ته خبره رسېدلې وه. فکر کوئ برنامو کې ستونزه وه؟ په دې کې یو اساسي فرق موجود دی. تاسې وګورئ حکومت د سولې شورا وټاکله، مګر دا سولې شورا یې د چا نه وټاکله؟ دا یې ټوله د هغې جنګیالیو نه یې وټاکله چې هغوی د طالبانو سره په کلونو جنګېدلي وو. یعنې په ټوله دنیا کې مروجه ده چې کله سوله کېږي سوله دریم سړی کوي. د دوه طرفه د جنګ هېڅکله خپل منځ کې سوله نه کوي. که هغوی سوله کولی نو جنګ یې ولې کوو که نه؟ یعنې همیشه یو دریم طرف ته یو ثالث یا بې طرفه نفر ته ضرورت دی چې هغه راشي د دوه جنګیالیو په منځ کې سوله وکړي. تاسو هم په همدې تګلاره مخته ځئ؟ زه په همدې تګلاره بالکل، چون زه یو بې طرفه سړی یم. زه په افغانستان کې هېڅ وخت د هېچا په ضد نه یم جنګېدلی. زما لاس د خلکو په وینو سور نه دی. ما په هیڅ تنظیم کې برخه نه ده اخیستې، د هیڅ تنظیم په ضد جنګېدلی نه یم، د هیڅ تنظیم په څنګ کې ولاړ نه یم. زه کاملا د افغانستان د خلکو د منځ نه یو راولاړ شوی سړی یم. ما تاسو ته تشریح کړه چې زما ټولې 19 میاشتې سیاست ته د فعال راتګ څخه کېږي. نو بله مهمه موضوع دا ده چې زه سید یم. د ساداتو قوم چې دی په افغانستان کې یو ډېر د احترام وړ قوم دی. ټول قومونه هغوی ته احترام کوي، حتی ټولې سیاسي او نظامي او جنګي ډلې هغوی ته احترام کوي په هغه مذهبي لحاظ باندې. نو زه غواړم چې سادات د ټولو افغانانو ترمنځ د وصل یوه نقطه وګرځوم او خصوصا د دغه نفوس څخه په استفادې سره او کوم تجارب چې زه په افغانستان کې لرم، ځکه زه د طالبانو په وخت کې همدلته اوسېدلی یم، زه د مجاهدینو په جګړو کې همدلته اوسېدلی یم، زه د افغانستان د مختلفو اقشارو نه یوه خاصه تجربه لرم. زه د دغې ټولو تجاربو نه په استفادې سره کولی شم سوله راولم. ولیکن دغه کومې هلې ځلې چې حکومت کړي یا دا کوم مذاکرات چې امریکایانو شروع کړي وو دا زیات یعنې داسې پروژوي کارونه وو. دا د اشخاصو او افرادو سلیقوي کارونه. او باور لرئ چې ممکن ولسمشر ټرمپ بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي او هغه کوم تړون ته چې دوی نږدې دي هغه تړون امضا کړي؟ زه هیلهمند یم چې دوی دا کار وکړي. دغه کار د امریکایانو په ګټه هم دی، د افغانانو په ګټه هم دی. ولیکن طرف د مذاکراتو باید افغانان اوسیږي. یعنې امریکایان باید مشخص د افغانانو سره وغږیږي. که امریکایان په دې مذاکراتو کې د دې حکومت خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي نو دا حکومت د سولې طرفدار نه دی. دا حکومت غواړي چې همدا جنګ رواني. د دوی ګټه زیاتره په جنګ کې ده، د دوی ګټه په سوله کې نشته. دوی غواړي چې همدا جنګ رواني، د دوی پروژې چالاني، رشوتونه او فسادونه چالاني. نور که مړه کېږي خو د افغانستان بېګناه او غریب خلک مري، هغه د دوی پورڅاړه لري. د دوی اکثره فامیلونه په خارج کې دي.
د رئیس اجرایه کور په خارج کې دی، د رئیس جمهور کور په خارج کې دی، د اکثره وزیرانو حتی د والیانو حتی زه خبر شوی یم چې د قومندانانو کورونه په خارج کې دي. نو دوی د جنګ هېڅ پروا نه لري. طالبانو تعریف ستاسو له نظره سیاسي مخالفین دي، ترهګر دي، څه شی دي؟ ښه، زما د نظر نه د طالبانو تعریف د افغانستان اسلامي امارت دی، د جنګ یو اصلي طرف دی، هم په سیاسي لحاظ هم په نظامي لحاظ. او که څوک د دې واقعیت نه سترګې پټوي نو هغه په حقیقت کې یو ډېر غټ دروغ وي. که موږ ویو چې نه طالبان یو مهم سیاسي طرف نه دی، نو تاسو وګورئ په قطر کې د هغوی سره مذاکرات کیږي، په مسکو کې د هغوی نمایندګانو ته هرکلی ویل کیږي، په اکثره ممالکو کې د رئیس جمهور ټرمپ یو خاص استازی چې د وزیر خارجه استازی دی هغه راځي د امریکا د حکومت په نمایندګۍ د هغوی سره خبرې کوي. نو دغه ټول د دې معلوموي چې دا یو مهم سیاسي طرف دی. په نظامي جهت کې تاسو وګورئ هغه طرف چې هغه کولی شي ولایتونو ته سقوط ورکړي، هغه کولی شي د افغانستان د 80% نه زیاته ساحه یا خاوره کنټرول کړي، نو دا کوم نظامي طرف شو. یعنی تاسو ته سره کارخانه د اسلامي امارت لکه اوسنی ولسمشر او نوماند اشرف غني چې وایي هیڅ کله بلکې زما دپاره شنه کرښه ده. یعنی زما دپاره اسلامي امارت سره کرخانه بلکې شنه کرښه ده. شین رنګ تاسو وګورئ د اسلام رنګ دی او سور رنګ د کفر رنګ دی. ولې باید اسلامي امارت ته د سرې کرښې په سترګه وګورو؟ مګر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زموږ لومړنی امیرالمؤمنین نه و؟ آیا د مسلمانانو لومړنی حکومت امارت اسلامي نه و؟ تاسو وګورئ اوس امارات متحده عرب وګورئ دا یو امارتي سیستم نه دی. په بعضې ملکونو کې تاسو وګورئ تر اوسه پورې پاچاهي حاکمه ده. یعنې دا نه دی چې موږ به همیشه د جمهوریت په ټکي باندې نښلو. جمهوریت ټکی داسې ټکی نه دی چې دا د قرآن ټکی دی موږ په دې باندې نشو ختلی. نه، موږ کولی شو یو وخت د افغانستان جمهوریت و، یو د تاریخ په یو برخه کې د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت و، یو وخت د افغانستان اسلامي دولت و، اوس د افغانستان اسلامي جمهوریت دی. که موږ په دې باندې صلح راوستی شو او طالبان په دې باندې راضي کیږي چې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان په اسلامي امارت بدل کو، ولې باید دا کار ونه کړو؟ ولې باید د خلکو د بچیو وینې د خلکو ځانونه صرف د یو ټکي قرباني کړو؟ دا هیڅ نه ورسره کرخنه ده. زما دپاره خصوصا زه په هر قیمت چې اوسیږي که زه د افغانستان د خلکو د خوا نه د رئیس جمهور پایس وټاکل شم نو زما لومړنی کار به دی چې زه به د اساسي قانون لویه جرګه راغواړم او زه به د طالبانو سره د هغوی نه صلاحیت اخلم چې د طالبانو سره باصلاحیته خبرې وکړم او زه به د طالبانو ټولې غوښتنې منم. مګر په اسلامي امارت کې څه نقص دی؟ په اسلامي امارت کې خو د اسلام قانون عملي کیږي. د اسلام د قانون سره خو موږ مشکل نه لرو. موږ ټول د ادعا لرو چې موږ مسلمانان اوسو او پاخه مسلمانان اوسو. نو چې پاخه مسلمانان اوسو بیا د اسلام سره څه مشکل لرو؟ چې د اسلام سره مشکل نه لرو بیا د امارت سره هم نه لرو. د امارت سره فقط هغه خلک مشکلات لري چې هغوی خپلې ګټې د امارت په چوکاټ کې په خطر کې ویني. هغوی د غل د لاس د غوڅولو نه ډارېږي، هغوی د قاتل د قصاص نه ډارېږي، هغوی د زانی د سنګسار نه ډارېږي. فقط دغه یو ډله مفسد خلک دي چې دوی د اسلامي امارت نه ویره لري. نور باقي د افغانستان خلک د امارت په چوکاټ کې څو کاله اوسېدلي دي. زه پخپله اوسېدلی یم. یعنې کوم عدالت او مساوات او انصاف او امنیت چې د اسلامي امارت په وخت کې اوس باور وکړه نشته. تاسو د کمپاینونو پر مهال له طالبانو سره په اړیکه کې یئ، هغوی ته هم خپلې برنامې رسولي؟ ښه، که طالبان زما برنامې اوري نو هغه به د مطبوعاتو لار نه اوري. زه د طالبانو سره که مستقیم تماس نه لرم او نه مې پخوا لرلی. او طالبانو ټاکنې تحریم کړي دي، وایي چې دا ټاکنې یوه هسې د خلکو د غولولو یوه پروسه ده. ښه، دا نو د هغوی خپل دلایل دي. زه باور لرم چې ټاکنې دا د افغانستان د خلکو حق دی، خصوصا اوس چې دا 13 کاله کېږي د افغانستان نظامونه د دې ټاکنو د لارې نه رامنځته کېږي او د افغانستان خلکو 3 ځلې ټاکنې تجربه کړي. زه فکر کوم چې دا ځلې د افغانستان خلک به په پوره قاطعیت سره په یو ډیر قوي تصمیم سره دغه فضا بدله کړي. د افغانستان خلک په دې تیرو 18 کالونو کې فقط د همدغه څو ډلو په لاس کې وو چې همدغه ډلې کله وزیر وو، کله والي وو، کله رئیس جمهور وو، کله یو څو، کله بل څو. زه غواړم چې د افغانستان خلک نور په دې خلکو باندې بل ازمایښت ترسره نه کړي. یو مشهور متل دی چې د ازمایلو بیا ازمایل دا خطا ده. نو زه یم د افغانستان خلک بیا په دې خلکو باندې کوم ازمایښت ترسره نه کړي، که نه دا به د افغانستان خلکو ته ډېر قیمته پرېوځي. یعنې تاسې باور ولرئ که د افغانستان خلک بیا هم په همدغې تکراري څیرو باندې وغولېږي راتلونکي 15 کلونه به د دوی لپاره ډېر سخت دي، ځکه چې دا هغه خلک دي چې طالبان ورسره په هیڅ قیمت صلح نه کوي. د دوی په وجود کې هیڅ وخت د افغانستان وضعیت بدلون نه مومي. همدوی دي، همدغه رشوتونه به وي، همدغه فساد به وي او همدغسې به د غریب بچیان په سړکونو کې مړه کېږي،
په انتحارانو کې به وژل کېږي، د جنگ په جبهاتو کې به وژل کېږي، او دغه ټول د افغانستان بچیان دي، که دې خواته مري که اخواته مري. نو زه غواړم د افغانستان د خلکو نه چې په پوره قاطعیت سره په دغه دوره کې دغې تکراري څېرو ته نه ووایي او یو نوی حرکت رامنځته کړي، د وطن مور ټیم ته رایه ورکړي، او موږ وعده ورکوو چې انشاءالله موږ به دغسې اصلاحات راولو چې هغه به د افغانستان د اسلامي امارت دپاره هم د منلو وړي، هغه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت کارکوونکو ته هم د منلو وړي، او موږ به کوشش وکړو چې دغه دواړه طرفونه سره یو کړو. یعنې زه غواړم چې د طالبانو پوځ او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پوځ دا دواړه سره یو مشترک پوځ کړم. دا دواړه ورونه دي، تاسې وګورئ، یو ورور دې خواته دی، یو ورور یې اخواته دی. د ښې حکومتولۍ لپاره به مو لومړني قدمونه همدا وي. او زما د ښې حکومتولۍ دپاره به لومړی قدم دی چې زه به افغانستان ته سوله راولم. که زه ونه شم کړی چې زه افغانستان ته سوله راولم، زه تاسې ته ضمانت در کوم زه به یو ورځ هم قدرت ته دوام ورنه کړم. که زه په هره ورځ پوه شم چې نور زما نه د افغانستان په وضعیت کې تغییر نه راځي، یعنې زه نور د دې وړ نه یم چې د افغانستان وضعیت بدل کړم، نو زه به بې ځایه د افغانستان خلک سرګردانه نه کړم، زه به پرې نه دم، زه به قرارې پارک کې ناست یم او د باندې به خلک مړه کېږي. دغومره ضعیف وجدان زه نه لرم. زه هغه انسان یم چې زه په دې وطن کې د دې وطن د دردونو او د غمونو سره راستر شوی یم.